تاسو ماته 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت راکړئ چې داسې یو لاندې 2-3 خبرې کوم چې هم د ما په د زړه خبرې دي، هم د تاسو د ټولو افغانانو د زړه خبرې دي. موږ په افغانستان کې ګوره ګرانه چې موږ په افغانستان کې موږ کار نه لرو، بزنس نشته، مشکلات زیات دي. مثلا فکر وکړئ چې صغیران ډېر سوي دي. نو دغه مشکل کې خلک مجبور دي د بیکاري نه لاړ شي، عسکر شي، په 15,000 روپیو او یا په 10,000 روپیو عسکر شي. ډېره واضح خبره. نو چې کله د عسکر شي دی به د خپل ګوتې نیولي په پوسته ولاړې د له دنیا خبر نه چې طالب څوک دی او زه څوک یم. په دې قصه کې هم نه ده هغه خپله میاشت ونیي چې نن 14 ده، نن 11 ده او نن 15 ده. چې له شایې طالب لکه و چې زه وینې په ویډیوګانو کې په لیزر ولي او یا یې ولي او یا یې بندي کوي یا وایي په دې فکر باندې چې دی عسکر ده. هغه ولاکه په دې خبر هم چې په خبر دغه له مجبوري راغلی، هغه شرایط په محیط په بد تاثیر کړی، له بیکارۍ نه له مجبورۍ نه هغه سوی، هغه ځان ته خور لري، هغه مجبور چې خپل ناموس وساتي که یې ونه ساتي. دا په اسلام کې هم ده. دا موضوع نه بهر لاړه ده. دا یو پښتنه خیر ده. نه دغه د ما دا پښتنه وه چې ما نو زه دغه وایم چې دا بیچاره دی څه وکړي چې دی عسکري ونکړي. ورور هغه خبر ته ورسېد. دا موضوع باندې مې خبره وکړه، هغې جواب هم درته جواب وایم. د موضوع باندې مې خبره وکړه. د ما دا پښتنه وه، د ما صرف دغه پښتنه وه چې تاسو یقین وکړئ چې زه ډېر تا جواب مستې درکړم، مشکل نشته، انشاءالله پښتنه به جواب شي. وروره ملګرو لایف شیر کوئ. اولا خو لایف شیر کوئ. علامه عزت د رزق وعده چې دغه الله کړې ده، هغه اله العالمین وایي چې زه رازق یم. تاسې چې ما پیدا کړي شعوب او قبایل د دې لپاره چې یو بل وپېژنئ، تاسې چې هغه بهترین ترجمه یې خپل درته وایم. هغه په نزد الله هغه څوک ده چې هغه تقواداره ده. د آخر کې دې نه بل آیات وایي چې تاسو نظر رزق ګټل نه غواړئ، تاسو رزق ته وګرځېږئ. نحن نرزقکم، الله پاک وایي زه رزق درکوم تاسو ته، دې په دې مه ګرځېږئ. تاسو د ما عبادت وکړئ، تاسو د ما د عبادت او د دغه حقیقي بندګۍ ته ځان راوغورځوئ. رازق زه یم. او بله خبر دا ده چې رزق دا نه ده چې تنها رزق دې په حرامو کې وي، رزق دې په جنګ کې وي. رزق دې ته ویل کېږي چې یو سړی لاړ شي په بازار کې خپل ځان ته یو چولې خرڅ کړي، بېګا ته خپل شی راوړي، ځان ته رزق راوړي. دا یې معنا نه ده چې ته ټوپک واخله مسلمان سره جنګ کوه چې زه رزق ګټم. دا بالکل دلیل نه ده د رزق ګټلو دپاره. دا دلیل نه ده چې یو سړی وایي زه نه پوهېږم. چې ته نه پوهېږې څنګه جنګ کې یو سړی تا ته وایي دا سړی ووله، ته پوښتنه ترې نه کوې چې ولې یې وولم، دا سړی څوک دی صرف ما ولې. د دې مقصد څه شی ده؟ نو که ته دونه پوښتنه ونه کړې بیا خو ته بیخي هغه ځان هم نه پېژنې، بل خلک هم نه پېژنې. او که چېرته پوښتنه دې کړې وي نو بیا مهرباني وکړه د مسلمان جنګۍ نه ځان وساتئ. اسلام دپاره جنګ مه کوئ چې د مسلمانانو سره جنګ کوئ او د کفارو لخوا نه پیسې اخلئ او باندې باندې خپل رزق تاسو ځان ته ګټئ. دغې رزق ګټل چې دي دا نه دي، دا یې طریقه نه ده. او دغې بل مخه ونیول شي. دغه رزق چې دا تنها د رزق لپاره ټولو ته دا ووایو چې مهرباني وکړئ وروره.